بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې په دې ویډیو کې به موږ ګورو چې څرنګه موږ کولی سئ د SP.NET کور چې د بیک اند لپاره موږ استعمالوو او انګولر د فرونټ اند لپاره موږ استعمالوو، څرنګه موږ کولی سئ د هغو ترمنځ هغه اړیکه ټینګه کړو. نن سبا ډېر زیات اپلیکیشنونه په دې ډول جوړېږي او دې ډول اپلیکیشنونو ته سنګل پیج اپلیکیشنونه وایي. نو دې اپلیکیشنونو سرعت ډېر زیات وي، نو ځکه یې خلک ډېر استعمالوي او ډېر یې جوړوي. نو دې ډول اپلیکیشنو ښه والی او بدوالی دواړه شته. ښه والی یې دا دی چې ډېر تیز دي او بدوالی په دې کې رسېږي پیچلي او مشکلات لري. نو نن ورځ به موږ په دې بحث وکړو چې څرنګه موږ کولی سوای د SP.NET کور اپلیکیشن چې از بیک اند یې موږ استعمالوو او انګولر اپلیکیشن چې از فرونټ اند یې موږ استعمالوو، څرنګه موږ کولی سئ د هغو ترمنځ کنیکشن ور جوړ کړو. نو تاسو ګورئ دلته مو خپله یو SP.NET کور پروجیکټ هغسې دلته په چپ خوا کې تاسو ګورئ ټول فایلونه یې اوپن دي. نو زه خپله ویژوال سټوډیو کوډ استعمالومه. تاسو هر یو استعمالوئ تاسو خپله خوښوي، لکه کولی سئ ویژوال سټوډیو استعمال کړئ یا هم رایډر استعمال کړئ یا هم کوم بل آی ډي استعمال کړئ. ډېرې زیاتې نورې آیډیانې هم شته او یو بل ټیب هم ده د همدې ویژوال سټوډیو کوډ. زه په دې کې تاسو ګورئ زه انګولر پروجیکټ تیار اوپن ده او دا پروجیکټ کې هم خالي پروجیکټ ته کوم کمپوننټ یا کوم شی نه دی جوړ شوی. نو موږ به له سره شروع کوو او ګورو به چې دغه انګولر پروجیکټ څنګه موږ کولی سوای له SP.NET کور اپلیکیشن سره وصل کړو. نو اوس تازه ګورئ چې په دې SP.NET کور اپلیکیشن کې یوازې یو کنټرولر او یو ماډل شته. نو که تاسو د ماډل او کنټرولر له نوم سره اشنا یاست، کله چې تاسو به دا نومان اورېدلي وي. نو زه له تاسو څخه غوښتنه کوم که چیرې تاسو باید لږ تر لږه SP.NET کور او انګولر سره لږ پوهاوی ولرئ، تر څو وکولی سئ دې ویډیو په هغه کار باندې پوه سئ یا استعمال کړای سوای. نو دلته زه راځمه، ګورئ دلته تاسو یو ماډل وینئ چې دا ماډل یې تیار کریټ کړی دی د ویدر فورکاسټ لپاره. چې دا موږ ریټرن کوو د خپلو APIزو په واسطه او دا یو API پروجیکټ ده. نو دلته ویدر فورکاسټ کنټرولر وینئ چې دا یو API کنټرولر ده او دا کې ځینې هارډ کوډډ ویدر معلومات دي یا هغه د هوا حالات دي چې دا د ګیټ میتھډ یا د HTTP ګیټ ورک دلته ګورئ تاسې دلته ورکړل سوی دی. یعنې کله چې د دې کنټرولر ته د ګیټ میتھډ په واسطه باندې ریکویسټ وسي نو دا میتھډ به اکزیکیوټ کیږي. نو دلته به دا میتھډ ځینې رینډم معلومات به راواخلي او هغه معلومات به د هوا حالات هغه به مو ته راکړي تر 5 پورې. نو راځئ دا رن کړو او وګورو چې د آوټپوټ به څرنګه وي د ټیسټینګ لپاره. نو راځمه دلته لیکمه .NET رن. زه خپله .NET CLI استعمالوم ځکه دلته کوم ګرافیکل ټولز نشته چې د هغو په ترو باندې دا رن کړمه. تاسې هم کولی سئ .NET CLI استعمال کړئ یا هم بل په خپله خوښه باندې هر یو استعمالوئ. نو دلته ګورئ موږ ته یو URL راکړو لوکل هاسټ 50,000. زه په دې باندې کنټرول او کلیک وکړم تر څو دا په براوزر کې خلاص شي. نو ګورئ اوس مو پروجیکټ خلاص شوه. نو زه به اوس راسم هغه کنټرولر نوم به ولیکم تر څو هغه کنټرولر او حالت مو ته ولیکل شي. هغه ګیټ میتھډ یې ډیټا ریټرن کوي. ګورئ دلته مو ته 5 د هوا حالات ریټرن کړو او ګورو چې د هغو مختلف سانټیګریډ، ټمپریچر، فارنهایټ او ټول معلومات دلته شته لکه هغه ماډل کښې تشریح شوي وو. یعنې موږ ته مطلق لکه ماډل چې څه ویل هغه ډول ډیټا ریټرن کوي. نو دا ماډلونه ډېر زیات مهمه دي د ډیټا ریټرن کولو باندې ځکه دا هغه شیپ اف ډیټا ور مشخص کوي. نو اوس به مو دا ډیټا ګیټ کو په انګولر سایټ کې. نو راځئ انګولر سایټ ته ولاړ شو او زه به دلته لومړی یو کمپوننټ جوړ کړم. راځئ چې دلته ورسو. نو زه به دلته ولیکم چې NGGC. زه به یو د کمپوننټس فولډر جوړ کړم. هغه کمپوننټس فولډر په منځ کې به د ویدر کمپوننټ ته جوړ کړم. همدا کوم کمپوننټ چې موږ غواړو. نو اوس ګورئ د اپ کمپوننټ په داخل کې د کمپوننټس په نامه یو فولډر جوړ شو او دې کې موږ ګورو چې یو کمپوننټ په نامه یو فایل څه HTML ده، دا CSS فایل ده او دا یې
خپل هغه ټایپ سکرپټ فایل د هغه اصلي کنټرولر فایل او دا بل فایل د ټسټینګ لپاره دا مون استعمالوو فلان لپاره نو راځم یو به دا اوپن کړم او بل د HTML فایل د HTML فایل کې به زه یوازې یو سمپل بټن ورکړم فلان لپاره دلته لیکم بټن هذا بټن ته به لیکم سکرپټ info راځم دلته یو کلاس هم ورکوم دی بوتستراپ کلاس چیرې تاسو بوتستراپ نه استعمال کړئ نو تاسو کولی شئ بوتستراپ هم استعمال کړئ بوتستراپ د ډیزاینینګ لپاره ده او ښکلي او ښایسته ډیزاینونه ورکوي نو زه به دا سیف کړم دلته هم پاکې راځم د ویدر کمپوننټ دې برخې ته او دې ته هم یو ایونټ ورکوم دې ته ورکوم د کلیک ایونټ چیرې وبخښئ چیرې کلیک وشو نو دی به د ګیټ ویدر میتھډ کوي کال کوي نو راځم دا میتھډ دلته تستوم او اوس نو دلته دې میتھډ کې مو ضرورت لري ترڅو یو HTTP کال وکړو نو د HTTP کال لپاره زه ضرورت لرم ترڅو دلته هغه HTTP ماډیول اول ځل لپاره په اپ ماډیول کې امپورټ کړم او وروسته د دې چې مې هغه امپورټ کړو یو آبجکټ یې دلته په ویدر کمپوننټ کې انجکټ کړم ترڅو ویدر کمپوننټ وکولی شي HTTP کالز بیک اینډ ته ترسره کړي اصل خو باید دا په سرویسز کې وسي خو اوس لپاره د کار د اسانښت لپاره موږ غواړو په خپله کمپوننټ کې دا انجکټ کړو نو زه یو فیلډ جوړوم پرایویټ HTTP او دلته لیکم HTTP کلاینټ راځئ دا امپورټ کړم دا انګولر کامن HTTP څخه اوس راځئ یو HTTP کال ترسره کړو نو زه لیکم this dot HTTP دا وینئ ډاټ اوس نو زه غواړم یو ګیټ ریکویسټ ترسره کړم تاسو دلته ګورئ په دې کې HTTP ګیټ ورب ورسره استعمال شوی نو زه باید دلته HTTP ګیټ ریکویسټ وکړم او د چش په کوم URL به کوم د خپل د کنټرولر په نوم او باندې به د ګیټ میتھډ ریکویسټ وکړم نو دلته به د خپل دا کوم فنکشن چې ده دا به اکزیکیوټ شي نو راځم له براوزر څخه URL کاپي کوم راځو انګولر اپلیکیشن ته او دلته د ګیټ ریکویسټ کوم URL پیسټوم اوس راځم دلته اوس که چیرې تاسو د ګیټ میتھډ سنټکس ته راسئ د ګیټ میتھډ په سنټکس کې د ده ریټرن ټایپس دغه ابزرویبل ده ابزرویبل داسې یو ټایپ دی چې کله هغه ډیټا ریټرن کړي نو هغه په ځان کې هغه ډیټا سټور کوي نو هر کله په هر برخه د اپلیکیشن که چیرې ته غواړې له هغو ریکویسټ شوي ډیټا څخه وبخښئ ابزرویبل څخه ډیټا ترلاسه کړي نو باید هغو ته ځان سبسکرایب کړي نو دلته موږ باید لومړی دې ته د سبسکرایب میتھډ کال کړو ترڅو هغه ډیټا چې کومه ده هغه د از ریسپونس مو ته په دې وریبل کې ریټرن شي اوس دا ریسپونس چې کله مو ته ریټرن شي نو زه به دا په کنسول باندې یو ځل لاګ کړم ترڅو معلوم شي چې دا څرنګه ډیټا ده او یو بل پارامیټر هم لري چې د هغه به د ایرر وي که چیرې کومه ډیټا ریټرن نه کوي یا کوم ایرر ورله بیکن څخه نو هغه به مو ته ایرر ریټرن کوي نو دا ایرر به هم مو په کنسول باندې جوړ کړو ترڅو مو ته معلوم شي چې ایرر څه شی ده نو راځئ خپل انګولر اپلیکیشن رن کړو او ګورو چې انګولر پروجیکټ رن شو نو اوس راځو د براوزر باندې ګورو چې څنګه کار کوي نو زه راځم دلته د انګولر اپلیکیشن رن کوم ښه بخښنې سره دلته زه باید دا کمپوننټ اپ کمپوننټ کې زه رندر کړم نو زه دلته لیکم چې راځم د ویدر کمپوننټ سلیکټر ګورئ اپ ډاټ ویدر ډاټ کمپوننټ دا د دې سلیکټر ده یعنې هر کله چې زه په دې نامه باندې یو کوم ټیګ جوړ کړم او دلته یې ولیکم نو هماغه کوم ټمپلیټ چې دلته لیکل شوي دا به
ټول په اپ کمپوننټ کې رینډر سي. نو راځه ما داسې به ومه. اوس نو راځو انګولر اپلیکیشن ګورې ریفریش سو او هغه بټنه هم دلته راغله. نو زه اوس دا کنسول اوپن کومه. نو اوس ګورئ اوس که چیرې زه دا کلیک وکړم نو تاسو به وګورئ چې یو ایرر سره مخ کیږو. نو دا ایرر څه شی دی؟ دا ته کراس اوریجن ریکویسټ بلاکډ وایي. یعنې دلته اوس ګوره کراس اوریجن دا معنا چې موږ له مختلفو اوریجنو څخه ریکویسټ کوو. لکه دا د انګولر اپلیکیشن ده او دا بل د اسپرانټ کور اپلیکیشن. نو له انګولر څخه موږ ډایرکټ نسو کولی اسپرانټ کور اپلیکیشن ته ریکویسټ وکړو. خو په هغه حالت کې چې موږ اسپرانټ کور ته د انګولر اپلیکیشن وپېژندل. نو دلته اوس تاسو ګورئ موږ باید دا سرویس رجسټر کړو. دا د کورس سرویس چې کوم اوس مو د هغه په اړه خبرې وکړلې. نو د دې د اډ کولو لپاره مو اډ کورس میتد د سرویسز آبجیکټ کال کوو او په دې کې اوس د آپشنز به مو ور سیټ کوو او راځو دلته آپشنز اخو او دلته یو کال بیک میتد ورکوو. نو دلته زه اوس د آپشنز زه اوس غواړم یو پالیسي کریټ کړم د انګولر اپلیکیشن لپاره ترڅو هر کله چې هغه ریکویسټ وکړي دغه ریکویسټ ته اجازه ورکړل شي. نو زه دلته ورته لیکم چې اډ پالیسي. نو زه اوس یو پالیسي کریټوم دلته او د پالیسي ته به زه نوم ورکړم ان جي پالیسي. اوس راځم دویم پارامیټر کې دا خپله پالیسي ورته مشخص کوم. نو دلته زه یو لامدا ایکسپریشن ورکړم او اوس به نو دلته راسم. نو دلته د پالیسي کې اول ور مشخص کړم چې کوم یو آر ال څخه چې ریکویسټ راسي هغه به قبلیږي. نو دلته زه ویت اوریجنز ورکولی سم کولی سم ډېر ورکړم یا یوازې یو اوریجن ور مشخص کړم. نو زه به دلته د انګولر اپلیکیشن هغه یو آر ال ورکړم. نو زه ورته لیکم لوکل هاست 400200. اوس له دې یو آر ال څخه کوم ډول هیډرونو ته مو اجازه ورکړو. یعنې کوم هیډرز باید دا HTTP ریکویسټ ولري. نو زه ورته لیکم چې allow all headers یا any header. نو او بل میتد چې زه کال کوم هغه ده allow all methods. یعنې هر میتد یعنې هر ټایپ اف ریکویسټ چې سوی و هغه دې قبول سي. که هغه ګیټ ریکویسټ و پوسټ ریکویسټ و یا هم کوم بل ریکویسټ و. اوس چې مو دا سرویس دلته رجسټر کړو راځو اوس دغه سرویس دلته د میډل ویر په واسطه باندې استعمالوو. نو زه دلته ورته لیکم یوز کورس او دلته به پالیسي ورته مشخص کړم. نو دلته ګورئ یو پارامیټر لري د سټرینګ پالیسي نیم په نامه. نو زه دلته ورته لیکم ان جي پالیسي یا کوم پالیسي چې ما هلته رجسټر کړله هغه به دلته ورکړم. اوس مو په کنفیګریشنز کې تغیرات راوستو نو زه باید دا له سره بیرته چالان کړم. نو دې چالانول او رن کول هر ځل ستونزمن دي. نو موږ دلته یو بل کمانډ هم لرو د ډاټ نیټ واچ رن په نامه. دا هر ځل ګوري که چیرې کوم تغیر راغلی خپله اتومات رن کوي. نو زه دا کمانډ ورو نو واچ سټارټډ. اوس که چیرې زه دلته یو تغیر راولم او بیرته دا فایل سیو کړم نو تاسو ګورئ فایل چینجډ او بیرته له سره دا سټارټ سو. اوس بیرته له سره دا فایل رن کوي. نو اوس راځو او ګورو به چې دا مشکل به بیرته حل سوی وي. نو زه اوس بیا یو ریکویسټ کوم اول به ریفریش کړم تر څو کنسول خالص وي او دلته ریکویسټ کوم. نو ګورئ چې یو ایرر ریټرن سوه له 5 ابجیکټو سره چې هغه د ټمپریچر او د فارنهایت ټول معلومات په ځان کې لري. نو تاسو بیا کولی شئ چې دا په انګولر اپلیکیشن کې په کوم ډول چې تاسو خوښ وي هغسې دلته ډسپلی کړئ. به بیا بله ویډیو کې تشریح کوو چې نور بیا موږ کولی شئ څه کارونه دې په واسطه وکړو تر څو مو وکولی شئ د خپل انګولر اپلیکیشن هغه ریکویسټونه یو څه تیز او ښه کړو. نو بل ویډیو کې به موږ په دې باندې بحث کوو او ځینې فارمونه به کریټوو ځینې ریکویسټونه به کوو د انګولر اپلیکیشن څخه اسپرانټ کور اپلیکیشن ته. نو دا و د دې ویډیو درس. تر بیا مو الله سپاره.